الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معزز سامعين حضرات ورنو او خويندو، د تکبیرات تشریق متعلق انتهایی ډیر سوالونه کیږي، نو په دې مسأله کې مختصر تحقیق وړاندې کوو. اوله خبره دا چې تکبیرات تشریق واجب دي په اتفاق باندې، او دویمه خبره دا چې د عرفې د ورځې د سهار څخه د دې شروع کیږي، او بل خبره دا چې د صاحبینو یعنی د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله په نسبت باندې دا تکبیرات تشریق په 23 لمونځونو کې دا ویل کیږي. د عرفې د ورځې یعنی د ذوالحجې د 9 تاریخ د سهار د لمانځه وروسته شروع او د اختر تر 4مې ورځې د مازدیګر پر لمانځه باندې ختمیږي، او فتوا هم پر دغه قول باندې ده، تعامل هم پر دې قول باندې را روان دي. نو چې کم تحقیق مونږ کړی دی او کم کتابونه په دې پسې کتلی دي، نو آخري فیصله هم دا راوتلې ده چې فتوا پر قول د صاحبینو ده چې د عرفې په ورځ باندې دا شروع کیږي، د سهار د لمانځه وروسته د اختر پر 4مه باندې د مازدیګر په لمانځه باندې ختمیږي. نو مختصر به تاسو ته صرف دغه کتابونو حوالې ووایو. الدر المختار على صدر رد المحتار، دریم جلد 15 صفحه. خلاصة الفتاوى اول جلد 215 صفحه، او همداشان الفتاوى الهندية اول جلد 152 صفحه. بحر الرائق دویم جلد 155 صفحه. البناية شرح الهداية دویم جلد 149 صفحه. الجوهرة النيرة اول جلد 114 صفحه. الكفاية في ذيل الفتح القدير دویم جلد 29 صفحه. الفتاوى التاتارخانية دویم جلد 121 صفحه. زيلاعي اول جلد 220 صفحه. الفتاوى الفريدية دریم جلد 210 صفحه. دې ټولو خبره دا ده چې فتوا پر قول د صاحبینو ده چې د عرفې د سهار څخه شروع د اختر تر 4مې د مازدیګر په لمانځه باندې ختمیږي. دویمه مسله دا چې دا پر چا باندې واجب دي. نو دلته هم د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله په نسبت باندې په هر هغه شخص باندې واجب دي پر چا باندې لمونځ فرض دي، هغه که شاری وي، که صحرایی وي، که مقیم وي، که مسافر وي، که نارینه وي، که زنانه وي. نو په دغه ټول باندې دا تکبیرات تشریق واجب دي. او په دې کې چې کم تحقیق د کتابونو شوی دی، مختصر به تاسو د هغې حوالې هم بیان کړو. الدر المختار دریم جلد 15 صفحه. الفقه الاسلامی دویم جلد 380 صفحه. الجوهرة النيرة اول جلد 113 صفحه. البحر الرائق بحر الرائق دویم جلد 165 صفحه. الفتاوى الفريدية دریم جلد 209 صفحه. او الفتاوى الحقانية دریم جلد 413 صفحه. نو دوی دا خبره کړې ده چې مفتابهي قول دلته هم دغه دی چې که منفرد وي څوک، که د جمع لمونځ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که مسافر وي، که مقیم وي، پر دې ټولو باندې
تکبیرات تشریق واجب دي. همداشان دغه مسله فتاوی سراجیه هم راخي په 111 صفحه کې، مجموع الانهر هم راخي په اول جلد 280 صفحه کې، او امداد الاحکام اول جلد 280 صفحه، او داشان جواهر الفقه په اول جلد 515 صفحه کې دا مسله غوي هم دغه جواب کړی ده. درېمه مسله دا، درېمه خبره چې تکبیرات تشریق نارینه د پاره په زور ویل واجب دي او یو وار به یې وایي، او کوم چې زنانه وایي هغه به یې سوکا و قرار وایي. الفتاوى الهندیه دویم جلد او فتاوی دارالعلوم دیوبند 5 جلد 204 صفحه. هغوی دا خبره کړې ده چې دا یو وار ویل کیږي او نارینه به یې په زوره وایي، زنانه به یې په آهسته کښته آواز باندې وایي. همداشان فتاوی حقانیه دریم جلد 411 صفحه. او د تشریق دا تکبیرونه کلمات چې کم نقل شوي دي، نو بعضې روایاتو کې هغه دا راځي، امام ابن عبدالدین شامی رحمه الله هم هغه روایت نقل کړی دی په رد المحتار دویم جلد کې، چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله هغه ته دا امر وسو چې خپل زوی ذبح کړي، نو د چې خپل زوی ذبح کوي، په دا وخت کې جبرئیل علیه السلام د جنت څخه د اسماعیل علیه السلام په بدل کې فدیه ورته راوړه، پسه ورته راوړي. نو جبرئیل علیه السلام په دې باندې وبېرېده چې اوس اسماعیل علیه السلام ذبح نه کړي، هغه په ذبح کې تلوار ونه کړي. نو بس هغه پسه د ده مخ ته پرېست، دا کلمات یې وویل الله اکبر الله اکبر. نو کله چې ابراهیم علیه السلام د جبرئیل علیه السلام دا کلمات واورېدل، نو ابراهیم علیه السلام هم دا وویل لا اله الا الله والله اکبر. او بیا چې اسماعیل علیه السلام په دې باندې خبر سو چې زما په بدل کې پسه د جنت راغلی دی، هغه ذبح سو، زه پاته سوم، هغه دا کلمات ویل الله اکبر ولله الحمد. نو الفتاوی الهندیه کې هم د دې عدد او هیئت دغسې نقل شوی دی په اول جلد 150 صفحه کې، یو وار به په دغه ترتیب ویل کیږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا د دې هغه اندازه او هیئت شو. او یو څو ورسره تړلي مسایل دا دي چې د تکبیرات تشریق دا د فرض لمانځه وروسته فورا ویل کېږي، څنګه سلام وګرځول سي متصل به دا وایي. خو که چیرې بیا څوک داسې سوله چې د سلام ګرځولو وروسته یې خبرې وکړلې یا یې اودس مات سو یا د مسجده ووځي، نو هغه په دې باندې ګناهګاره سو، هغه به استغفار وایي، تکبیرات تشریق د هغه څخه ساقط سوله. نو که چیرې د امام څخه هیر سي، مقتدیان دې نه پرېږدي، مقتدیان به یې وایي او دوی به یې په زوره وایي چې د امام هم په یاد سي. او بله مسله دا ده چې که د چا څخه د لمونځ تېر سوی وي، مسبوق وي، یو رکعت دوه رکعت ځینې تېر سوي، نو دی چې کله لمونځ پوره کړي سلام وګرځوي، نو هغه به دغه تکبیرونه بیا هم په زوره وایي. الفتاوی الهندیه اول جلد 150 صفحه، بحر الرایق دویم جلد 288 صفحه. او بله مسله دا چې دا تکبیرونه د فرض لمانځه وروسته ویل کېږي، هغه فرض لمونځ چې فرض عین وي، اوس فرض کفایي لمونځ تر هغه وروسته نه ویل کېږي، مثلا لکه د جنازې لمونځ د هغې وروسته دا نه ویل کېږي. او کوم چې د اختر لمونځ دی، نو مستحبه دا ده، واجب نه ده، مستحبه ده چې د اختر تر لمانځه وروسته هم دا تکبیرات تشریق وویل سي. بحر الرایق دویم جلد 289 صفحه، خلاصة الفتاوى اول جلد 216 صفحه. نو دا د دې سره یو څه تړلي مسایل وه
نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو د دې د کاملې زده کړې توفیق نصیب کړي او په دې باندې د عمل کولو توفیق او دا توفیق سره بل مسلمان هم ورسوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.